دا چیرې وه دا ده که نه دا ووایه سی ولې نه ښه دي یورې به زه بیا ورشم دلته دې نمبر ټایپ اس دا هغه دی دا ورته دا به زه کنټرول زاید کړم دا انتخاب کړه ری نمبر اس انټر دا وه که نه درې و دا لرې راشه دا د خستې ده اتومات یې خستې سیج درې بیا بله وګورئ دا ووایه سی انټر کړه دا یې درې وغوښتله که نه موږ هغه باید ویلې وای ښه اوس هغه خلي خستې پرې پوه شوئ که نه دا ووایه سی ووایه اتومات به څلور شي دا ووایه او سی ووایه اتومات به پنځه شي چې څو ووایه بیا اتومات خپله خلي داسې اتومات یې چې خلي تی بیا سی انټر ضرورت نشته دی بیا دې تاسو کولی شئ چې ری نمبر بیا اتومات شي خپله خو حتما هلته نور هم شته دي ما مکمل تغییر نه کړي که نه نمبر سی دیارلس دې کولی شي دا ټول رسي نو نمبر هم داسې تغییرولی شئ او که تاسو جدول جوړ کړئ وروسته تغییر کړئ مشکل نه لري مثلا جدول جوړ کردی اونجا مثلا نامت گردوار سی 14 و 13 پس آن تغییر کردی اتومات جدول هم چیز میشه ادیت میشه یعنی دینامیک است نو چې کله د ګلوی نمبر وویل اوس جدول ورته ویلی شي اول خدا چې تاسو الاینمنت انتخاب کړئ راشئ ټیبل ته کار ټیبل نو تاسو ته انتخاب کړئ کومه ګلوی اول خدا چې په دغه لیاوټ کې اول لیاوټ کنه د دوزین اول موږ تاسو کله ګلوی لرو په دوم لیاوټ کې دلته یو ګلوی لرو دا یو ګلوی ده دا په دوم کې نه د دریم ته وختي ځکه دوام ته دغه د پرې نه خدا ما د دوه خطر جدول د لیاوټ نکل چې موږ ته خاص نور معلومیږي هغه به تاسو په لیاوټو کې ورکوي په لیاوټو کې ډیر ساده کې ګردان ته ورشه لیاوټ ته وګوره چې ګلوی شته ده نشته کنه بیا راشه دوم ته چې په دوم کې ګلوی شته ده دم په دوم کې دلته نشته ده او خطر بل هغه ته وختي د دریم ته نو بیا ورشه دریم ته ځکه په لیاوټو کې ښه منظمیږي اوس کذالک ګلو هغه جدول کې د معلومینه چې مو چیرې کې خو بل په لیاوټ کې چې ده اتومات استراتیجی نورتینګ استینګ روټیټ کوي کته ته جدول منظم کړي دلته چې راشه بیخي بل ځای وکړي موقعیت تغییر کوي نو ښه دا د ګلوی ده صحیح اوس به دا الاینمنت انتخاب کې دا په توپ داخل کې کلیک وکړه خو پام کوئ چې دا کلپ نه دی دا خلاص نه کوي دا که پاس شي دا ته تغییر کې دا تغییري بیا تاسو سکیل ګډوډ کړئ سکیل به لاک باشه همیشه باید لاک باشه از خاطر که الان تغییر میکن سکیلش تغییر نمیکن دا به انتخاب که دل براش د گلای جدول تا کار ټیبل دا تا سلیکت کا کوم کار دا یو بل خو نشته انټر اوکی چیرته یک دی جدول یو موقعیت ورته انتخاب کا چې دلته یې و د تلیږي چې کار یو پی آی استیشن اداره دی پی آی استینگ دی نورتینگ دی شعاع ده لینت دی تانجانت دی کولی شئ په دو جدول کې هم تغییرات راولئ مثلا ته کولی شئ دا انتخاب کې او ایډیټ سټایل د دو دغه عمومي تغییر کې هایټ تغییر کې دا ټول تغییرولی شئ دوزه که ته یو بل شی ورته اټکوې مثلا دا یو لرې کوې تی دا لرې کوې آر لرې کوې کارډ لینت لرې کوې یا درجه د زاویه یې ته لرې کوې د دو لرې کولی شئ یو ورته اټکوې مثلا دا ټي یا دا ورته اټک دا دی په دوی کې نوم ورته ورکړه چې نوم یې شی دی مثلا نوم دې ورکړه اوکې څه شی ورته اټکوې دلته کلیک وکړه دلې راشه دوی ورته اټکولی شي پی آی اسټینګ ورته اټکوې پی آی نورتینګ ورته اټکوې د دغو نقطې سټارټ سټیشن ورته اټکوې د ګلایي ان سټارټ اسټینګ ورته اټکوې سټارټ نورتینګ ورته اټکوې سټارټ ډایرکشن ورته اټکوې څه شی ورته اټکوې ډیلټا انګل ورته اټکوې دا ټول ته کولی شي چې دوی ته څنګه کې ورته اټکي یعنی کوم شان چې ته غواړې دغه درک کولی شي دا دی چې کله هغه کوو بیا به لاړ شئ بل هغه ته څلورم ته په څلورم کې به هم خپله جدول ځای په ځای کې د جدول ځای په ځای کول خو انشاءالله مشکل نشته دی که نه
د اوله وختونه وخت نیسي، بیا دوام ورته ورسې بیا وخت نه نیسي. اوله په سلطرډي کې چې لیپټاپ ته وړلې لږ وخت نیسي، او د سلطرډي ټول مشکلات او همدا دي چې کله پروژه ته پلان پروپال لیپټاپ ته شیده کې چې ورته داخلېږي ډېر وخت نیسي. نو دلته به هم یو ګلایي مثلا ګلایي موجوده وي، د ګلایي دپاره دا داسې دوه ده، دلته دا موږ جوړه کړې نه ده که نه، داسې دوه الاینمنت به انتخاب کې نه دی را بشئ تنگ ته کار په کار کې انتخاب کې همدا یوه ګلایي ده که نه، بله خو نشته ده. که بله وي بله هم انتخاب کوئ، دا بله په بل جای هغه کې ده، ځکه په بل یو ځای انتخاب کړئ چې یو جدول کې راشي. مثلا دا دی ګوره دا انتخاب عامه دا په هغه جدول کې بیا زه تاسو په هغه دلته جدول وي ورسره راشي راځي دواړې سي یو سي دوه سي، ځکه ښه سي دوه چې دا هغه دلته نشته سي درې هغه هغه خواته ده. که چېرته ډېرې ګلایي د دغه دوو یو مشلاین بل مشلاین دوی په مابین کې څومره ګلایي وي همدلته جدول په جوړ. خو بعضې وخت داسې مشکل پېښې وي چې مثلا 15 دانې ګلایي دي دلې جدول کې ډان دو خواته راځي، نو بیا تاسو داسې کار وکړئ چې څلور دلته ځای په ځای کړئ، دوې درې بیا دوې درې واخلئ دلته یې ځای په ځای، مثلا بل جدول واخلئ داسې ورته ورشئ ټک کر ورته دغه دوې دانې دي چې هلته ځای په ځای کې د دوې نورې یوه ده مثلا یوه ده دا بیا دلې ځای په ځای کړه ده خواته یې کړئ د جدول ده بل شی مې واخیسته یاره ټیټ شوی الاینمنت بعد وقت سلطنی بیا دست مشکل دا انتخاب کن او دا انتخاب کن اوکی دا ساحه کی کنه دوی درې داله باندې کې دوی درې لاندې چې تا د الاینمنت مزاحمت ونه کو یا یو جدول داله کې دا بل دوخته کې یا یو په دغه ځای کې کې دا بل دوخته کې یعنی داس نشي کاش ټول په وجه د کې اتمی باید راشي یو دوی دوخته دوی درې دوخته کې خو شوي مفهوم ان شاء الله. بل موږ تاسو په هغه باندې ارتباط وایل په سرفیس باندې ما دا ته چې موږ په لیاوټو کې وایو دلته سرفیس انتخاب کا خاص یو څو دانه ارتباط زه په وایم مثلا سپاټ الیویشن کنټور سنگل الیویشن مثلا زه ته چې دا ارتفاع خایا دا ارتفاع خایا ډېر بیربار نه جوړاوم دا یو څو ارتباط خایم په هر هغه کې داسې ورته وایم ډېر بیربار نه جوړاوم داسې یو څو ارتباط خایم مثلا داسې که ډېره ګڼه ګڼه کې یو څو ضرور هم نه دومره ډېره ځکه چې دغه هغه ته وګوري خپله پوهېږي چې په کوم ځای کې دا ارتفاع بس ده دغه زیات څه کې ده یو څو ارتفاعات کې ویل کېږي بس په هر لیاوټ به داسې منظم جوړوئ. بله موضوع د هغه ده مچلاین اوس دا ته د نورتنګ راغلی وینې داسې مچلاین موضوع داسې ده چې تاسو دا انتخاب کوئ د مچلاین نه وروسته دغه ساحه ده بیرون ساحه نه ده دا ما ته ما وښیه نو دا انتخاب کړه رایټ کلیک او مچلاین سټایل ته ورشه دا آف دی دا ورته آن کړه دا نه ښیي بیرون که ویایي چې نه زه رنګ تغییرومه نو دلته ورشه مچلاین د دو ځای رنګ تغییر کړی مثلا بل رنګ ورکړی که ویایي چې نه زه هچ ورکومه مواد ورکومه چې لږ کم معلوم شي کم نه شي د دو ځای ته مواد ورکولی شي کسټو مثلا دو ځای کولی شي چې یو بل شکل مواد یا مثلا دغه شی ورکوم اوکې اوکې دا دی شته دي خو دلته به تاسو راشئ مچلاین سټایل په دغه کې یو اندازه ډېره غټه ده یا ډېره کوچنۍ ده مثلا 0.1 ده نو عموما رایټ کلیک چې سپین رنګ ورکړي هغه به ډېر بیروبار جوړوي تور راځي نو دغه اندازه ورته 0.1 کړئ دا ډېر پیکا ما کوي بیا رنګ یې په دواره کې نسته تور رنګ راځي یا ورته وکړئ یا داسې ډېر پیکا رنګ ورکړئ دا داسې کوي چې بیا لږ ورته زیات کړئ مثلا یا رنګ تغییر کړئ د دوی مثلا بل رنګ واخلئ هر کله چې تاسو کوئ نو داسې د دوی ځای اندازه کولی شئ مثلا 0.5 Okay.
زیاته مې کله سټایل نه 0.05 نه چې ډېر معلوم نشه او که چې نه زه سپیشل رنګ ورکړم هغه تاسو خپله خوښه ده چې سره کوم تاسو پرنټ کړه رنګه یې پرنټ کوئ که معلوم شوه بعضې میگه که معلوم نشوه که معلوم شوه خوب است خب اگر معلوم نمیکنین از این جمعه شکل سولید و دک کلر بای لیر دم انتخاب کن یو بل رنگ ورته واخلئ لږ یا دلته ورشه بای لیر یې کوئ کې تک تور بیا راځي که نه نو دا د مسئله نه موضوع ده که تاسو که مشکل کې درلوده دوزه تاسو کولی شئ چې مسئله نه که وایئ چې نه هېڅ دې نه وي نو دا انتخاب کړئ ډسپلې ته ورشئ دا ورته آف کړئ چې موږ ته ورته ونه ښایي دا پوه شوئ انشاءالله نو دا هغه شیان په لیپټاپ کې تاسو کوئ بیا به دلې راشئ د دو دپاره موږ تاسو یو سیټینګ وکړو دا ګلایه ښودل که نه دا سیټینګ دلته نه دی شوی اوس په کټ په بدو رایټ کلیک وکئ یو کار وکئ یو کار چې دلته تاسو د دغو دپاره کوم سیټینګ کړی دی د دغو دپاره د الاینمنټ لیبل دا شیان شته دا سیو کړئ ځان دپاره یو نوم ورکړه مثلا ما دلته هغه نه راځي امکان دا چې بسته وي دلته امکان ازبکس دا د سیو کوم دا د دوی په نامه سیو شوست دلته تا ته ضرورت دی چې بیا د سره سیټینګ کې خو وخت غواړي که نه فقط دا انتخاب کړه رایټ کلیک ایډیټ لیبل ته ورشه دلته ورته امپورټ کوم یو دی دا اوکې اتومات به واخلي ضرورت دی نه چې ته بیا سیټینګ وکړې که نه یا د دو دپاره ګوره دغه دی دا بیا نه دي راغلي که نه ګریډونه او دا هغه به هم نه وي راغلي نو ته هماغه د تا دلته چې کوم سیټینګ کړی دی دا رایټ کلیک پراپرټیز دا سیو کړه د ځان لپاره دا په یو نامه باندې څنګه کړه ZBECS اوکې دا سیو شو دغه دغو دپاره هم دغه ګونډ نه دی ته فقط دا انتخاب کړه انتخاب یې کړه رایټ کلیک وکړه پراپرټیز ته ورشه امپورټ یې کړه کوم یې ورته امپورټ کړه ZBS ځکه چې هغلته موږ تاسو مکمل سیټینګ کړی هغه سیټینګ دلته اپلای کړي ګوره دا ټول اپلای شه د یوه هغه دپاره چې تاسو سیټینګ وکړو د دوی دپاره هر جدا جدا خو نشئ کولی هماغه وروړئ ور اپلای کوئ دا واخله ایډیټ لیبل امپورټ د دوی ځای ورته اټ کړه دا دی اوکې او د دوی دپاره دا پروفایل امپورټ اوکې مفهومي پوه شوئ انشاءالله دا سیټینګ به ټول مکمل کوي اوس دلته ګورئ ډیزاین لاین ډېر ښکته دی اګزسټینګ هم دلته دغه ساحه د موږ تاسو خالي پاتې دا څنګه کوو چې دا څه پورته شي دا به انتخاب کړئ رایټ کلیک به وکړئ اسټایل ته به راشئ رایټ کلیک پراپرټیز ته به راشئ الیویشن ته به راشئ دغه مینیمم ده او دا یې ماکزیموم ده مینیمم د دغه ځای الیویشن ماکزیمم یې د دغه ځای الیویشن تا که تغییروئ ته به دا تغییر لري که دو تغییری مینیمم تغییر کړئ مینیمم د 652 نه شروع ده از چند شروع از 652 ما میگم که دیگه هم از پایین شروع شوه چې د لاندې نه شروع شي د خپل ځان پورته کوي مثلا د څو دي 652 ورته هم چې 600 څلوي اپلای ودیله چې لږ د ښکته نه شروع شي چې دا پروفایل یو څه لوړ راشي نوشتم ځای کېږي هر څه منظمي هېڅ مشکل نه ده اوس دغه دي مثلا دا دلته دي ګوره دا هسته لاندې دی یو څه یې د ښکته نه پورته کوي اول دا چې دلته راشه رایټ کلیک لیبل ورته اټ کړه امپورټ لیبل په امپورټ لیبل خو انشاءالله پوه شولئ که نه مشکل نشته دوی ځای ورته اټ کړه
او دوهم دا دی واخله رایټ کلیک پراپرټیز دلته واشه بونز ته په بونز کې امپورټ کې ورته مشخص کړه دا نه اوس دا چې څه پورته کوي رایټ کلیک دلته واشه پراپرټیز او الیویشن په الیویشن کې دا ورته لري که دا ټیک مارک دا باید نوي ټیک مارک دا ټیک مارک څلور شپږ سوه اته څلوېښت دی که نه مثلا شپږ سوه پنځه څلوېښت دی که نه شو پورته که نه نو انتخاب یې که پراپرټیز ته واشه شپږ سوه پنځه څلوېښت دا اپلای که دا دوه ور د اپلای وایي بیا پورته کېږي که دا دی دا پورته شو یو څه به دلته پورته فاصله موږ تاسې ولرو که نه او دلته چې دي دا دی رایټ کلیک امپورټ لیبل ورته وایي چې دا زه امپورټ کوم خپله څنګه جوړېږي خو د دغه ځای ورته اټ که دا دی مثلا ته ورته چې میټر سټیشن پې غواړې لاین دپاره لاین غواړې اټ که ورته کار ګولایي ورته اټ که او سږ کار د ټول ورته اټ که دی د خپله راځي خو تاسو تاور هلته موجود وي د هغو سیټینګ شوي ده فاصلې ورته منظمې دي نو بیا داسې وکړه چې دا انتخاب کړه رایټ کلیک ایډیټ لیبل ته ورشه دا ما تاور جوړ کړی وي مثلا د دوی درته ورته اټ کولی شي دا ارتفاعات و درڅۍ منظم وي اوس دا ګولایي ځکه درته هغه د هغو ته ده چې اصلي بل هغه یې هلته دی په دو خوا کې دی د شروع د هغه نقطه یې دلته چېرته ده ده او د دو هم اوس کولی شي چې یو څه ارتفاع څنګه کې دلته بیخي لاندې ده که نه نو کولی شي چې یو متر په اندازه باندې دا څنګه کې پورته کړي دلته راشه او اووه دېرش نه دي پنځه دېرش یې که بیا یې ووایه مفهومي پوه شوئ انشاءالله نو دا د پروفایل سیټینګ به تاسو منظم لکه څه رقم سیټینګ چې دلته کوئ همغه سیټینګ به هلته مکمل کوئ په دوی کې ډېر سیټینګ ځکه ما کوي چې دلته دوباري سیټینګ نه تاسو نه غواړي دوباره پلان پروفایل کې سیټینګ تاسو دوباره غواړي هر څومره سیټینګ ځلې وکړئ کدام ښه دا د ګولایي تشریحات دي ګولایي د دغو سا کرست دپاره دا تشریحات دي دا انتخاب کړه رایټ کلیک ایډیټ لیبل ته ورشه سا کرست کرب او سا کرب دا واخله دلته یې تغییر کړه مثلا ګوره دا دی که نه لیاوټ ته راشه ډایمنشن لاین دا د انځکزارۍ خط دی او سټارټ لاین دا د شروع خط دی صحیح شو او اینډ لاین دا د آخر خط دی او پی یو آی سټیشن دغه دغه لیکنه ده کولی شي چې دا ورته تغییر کړي دا انتخاب کړه مثلا زه په یو بل رنګ درته وښایم اوکې کولی شي چې دوی ته نور شی هم اټ کړي ګوره اوس دا انتخاب کړه پروفایل کارب لینت پروفایل کارب لینت دا یې سټیشن دی های پوینټ سټیشن دا دوی ته ورته اټ کولی شي ته کولی شي دا د نوي ځای نه کې ښایم هم کوالیو شته کې دا ده کوالیو انتخاب کړئ نه کوالیو دا ته ورته اټ کولی شي د دوی ځای دا دی د کرست کارب دپاره هم ته کولی شي دا ته عموما چې تاسو په زر مقیاس باندې پرنټ کوئ دا لیکنې نه دي دا ټکسټ دا ما درته وایي مخکې په دو ځای کې لیکنه دا لیکنه